ژوند او زده کړه. روغتیا او ژوند. کله به چې په لاره تلمه داسې به مې ټول وجود رېږدېده، همالته به غورځېدم، بیا به بل نفر راغی د لاسه به یې جګولم. واکسینونه هم هم کړي دي، د افکار کې نشته د تبرکلوز دا واکسین هم کړی دی. سل یا توبرکلوز څه ډول ناروغي ده او مشکلات یې کوم دي؟ د توبرکلوز واکسین څو دورې لري؟ کومو کسانو ته څه وخت او چیرته ورکول کیږي؟ ګټې کومې دي؟ د روغتیا او ژوند خپرونه د همدې موضوع په اړه ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت 2 کاله وړاندې ویلي و چې په دې هیواد کې هر کال شاوخوا 80,000 انسانان په نري رنځ یا سل اخته کیږي او تقریبا 12,000 کسان ترې مړه کیږي. د سل تداوی او مخنیوي کېدای شي، خو توبرکلوز یا سل څه ډول ناروغي ده او ستونزې کومې دي؟ ما د کوکولر و تبرکلوز و سیل به ورته وي، نری رنځ به ورته وي. واکسین یې نه وکړی، ټخېدله، نفس یې بندېدو، تبه به وه، بلغم یې لورو، رنګ به تک تور و، ډېره ډنګره شو. کول مریضه وه، د تبرکلوز نه فوت شو. عبدالرؤف ما از کارتیناوی آمدیم. نوم مې عبدالرؤف دی. له کارتیناوه انتاني روغتون ته راغلی یم. دلته بستر یم، موچګري او کهنه‌دوزي کوم. په کور کې 8 کسان ډوډۍ خواره لرم. د کور یوازینی کارګر زه یم او زه هم ناروغ یم. توبرکلوز لرم، اشتها مې خرابه وه، زړه بدوالی مې درلود، ډیر کمزوری شوی یم. خیلی ضعیف شدم. ډاکټران وایي تبرکلوزم لري، نو ما سر درد مې زیات درلود، ځان مې درد کوه، جګېدم، په سترګو به مې سیایي کوله، بیرته به ګنګ سومه. 4 بجې چې کېده ځان وجود به مې ډېر درد کوه، داسې مړې خولې به راباندې راتلې، تبه به مې زیاته وه. چې ډوډۍ به مې خوړله، ازمېدله مې نه، بیرته به مې زړه پرې راجګېده. وزن مې بیخي زیات کم سو. کله به چې په لاره تلمه داسې به مې ټول وجود رېږدېده، همالته به غورځېدم، بیا به بل نفر راغی، لاسنیوی به مې کوه، د لاسه به یې جګولم. نن مې 4مه ورځ د شفاخانه کې بستر یم، د شپې خوب هېڅ نه لرمه. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر محمد نعیم اکبری تر 2 اونیو زیات ټوخی او بلغم، تنفسي ستونزې، د اشتها او وزن کموالی د توبرکلوز ناروغۍ نښې او ستونزې ګڼي. توبرکلوز یو اثاري ناروغي ده، په مختلفو سیستمونو کې مختلفې ستونزې منځته راوړي. تنفسي سیستم کې د ټوخي، بلغم او د سینې د درد سبب کیږي. د مریضانو کې تبه وي، د شپې نه تبه لوړېږي، بېشتیایي، کسالت، ضعیفي ورسره وي. د ناروغان وزن د لاسه ورکوي، ضعیفه کیږي. کله چې دماغي سیستم مصاب کو 2-3 هفته لپاره سردردی شکایت لري، کېدای شي دوامدار بالاخره شعوري حالت منځ ځي او کوما ته ځي. او که چیرې ستون فقرات یا د ملي تیر مصاب کړي، په هغې مریضانو کې کېدای شي د پښې د فلج سبب شي. او که چیرې په هضمي سیستم په مری کې منځته راشي، دغه ناروغان غذا نشي تیرولی. کله چې په دوام ځل منځته راځي، درملنه ستونزمنه راځي چې MDR او XDR په نامه باندې یادېږي. که زر ډاکټر ته مراجعه ونکړي کې تشخیص نشي، بالاخره د مرګ سبب کیږي. یو څوک چې ناروغ وي او دغه ناروغي چې د تنفسي سیستم مصابي او تنفسي سیستم انتقال د ناروغي د ټوخي په واسطه په ملنو باسیلونه د محیط خپروي، د نور خلکو د مصابیت چانس شته دی. دوامدار ستونزې منځته راځي، د اقتصادي نظره، د اجتماعي د نظره. خو کسانو کې چې په دې ناروغي مصاب شي، هغه د کار او فعالیت نه لویږي، اقتصادي مشکلات یې زیاتېږي. نری رنځ یا توبرکلوز شدید ساري ناروغي ده او که تداوی ونشي نو ان د مرګ سبب کېدای شي. خو توبرکلوز واکسین هم لري. دا واکسین کومو کسانو ته ورکول کیږي؟ څو دورې لري او چیرته تطبیق کېدای شي؟ په دې اړه زموږ همکار عارف رحیمي لومړی له 2 کسانو او بیا له یوې واکسیناتورې سره خبرې کړې دي. تاسو ځان را پیژنئ؟ زما نوم معصومه ده. تاسو خپل څو ماشومان لرئ؟ واکسین ته مو توجه کړې نه مو د کړې؟ په دې اړه څه راته وایئ؟ زما شکر 6 ماشومان دي. هر یو ته مې د وړکتوب نه تر 13 میاشتنې پورې ټول واکسین نه مرته پوره کړې دي. څه ډول کوم وخت ماشوم وروستو؟ میاشت په میاشت ماشومان وړل. اوله دوره په هغه اول هفته کې کېده، پس دغه 4 میاشتې پورې میاشت په میاشت. د شری واکسین په 9 میاشتنې کې
او اخري په 13 میاشتې کې. کارتونه لري او د کارت څه ګټه ورته کوله؟ کارتونه ټول لري، ټول می ساتلي دي ځان سره. ګټه دا و چې مثلا ما کارت ته کتل کوم تاریخ به چې ماته وه هغه تاریخ ته به منتظر وم چې کله هغه وخت به راورسېد نو دوی به مې واکسین ته وړل. په دې واکسینونو کې د پولیو واکسینو، تیتانوس واکسینو، د شری واکسینو، تبرکلوز واکسینو او داسې نور. زما نوم عبدالواسع دی، د ولایت د کاپیسا. تاسو څه ماشومان لرئ او واکسین مو ورته کړي او که مو نه دي کړي؟ په تېره بیا د توبرکلوز واکسین. درې اولاد لرم، 2 زامن یو مې لور ده. دا واکسینونه د نو وایي چې وړوکی پیدا کېږي هلته کارت ورکوي. شفاخانه کې موږ ته کارت راکړی یو نیم کلني پورې او 6 واکسینه کېږي چې دا واکسینونه ما هم کړي دي. د افکار کې نشته د توبرکلوز دا واکسین هم کړی دی. زموږ همکار ناجیه نجات هم په دې اړه له یوې مېرمنې څو لنډې پوښتنې کړې. نوم مې ګل کوکو ده، د قره باغ د ولسوالۍ. څو ماشومان لري؟ د ماشومان ته د واکسین تطبیق کړی نه دی تطبیق کړی؟ زه خپل مې 8 ماشومان لرم، ټول ته مې واکسینونه کړي دي. 5 دورو واکسینونه مې ورته پوره کړي دي. اوس کارتونه د واکسین هم لرم. په دوی کې مثلا د توبرکلوز مشخص درته ویلي چې دغه د توبرکلوز واکسین دی؟ توبرکلوز واکسین دی، پی د فعال چې ده، یو د سرخکان واکسین دی. 15 دوري واکسینونه کېږي، توبرکلوز هم پکې ده. د څومره میاشتې نه تر څو کلنۍ پورې ته واکسینونه کړي خپل ماشومان؟ د هغه ورځ نه چې پیدا کېږي پوره واکسینونه مو ورته کړي دي. د اخر واکسین چې ورته کېږي دا په 18 میاشتې کې کېږي. په دې هکله مې د یوې واکسیناتورې خبرې هم ثبت کړي دي. اسم شیلا است، واکسیناتور طفل اندراګاندي. زما نوم شیلا دی. د ماشوم د روغتیا یا اندراګاندي په روغتون کې 25 کاله کېږي واکسیناتور یم. د بي سي جي په نو واکسین چې د نری رنځ سل یا تبرکلوز واکسین دی په ډیرو دولتي او خصوصي روغتونونو کې هم شته او هر ځای وړیا یا مفت ورکول کیږي. په هر روغتون کې چې ماشوم تولد شي نو هلته د په اوله ورځ جر واکسین ورکړل شي. دا واکسین په چاپمټ ماشوم ته د پیچکارۍ په واسطه ورکول کیږي. د واکسین ځای زخم کیږي، ماشوم کېدای شي نارامه وي خو بیرته په خپله ښه کیږي. د واکسین په خوا 2 دورې درلودې، اوس یوه دوره لري. که په اوله ورځ ورنکړل شي نو کورنۍ د کوشش وکړي تر 14 ورځو یې ورکړي. خو که بیا هم ترې پاتې شو نو د یوه کلنۍ تر عمره پورې هم ورکول کېدای شي. د ماشومتوب د دورې ټول واکسینونه په یوه کارت کې لیکل شوي چې 2 کاپیانې لري. یوه له موږ سره پاتې کېږي، بله یې د ماشوم مور یا کورنۍ ته ورکول کېږي. دا د بي سي جي یا نری رنځ واکسین د دې کارت په لومړی سر کې لیکل شوي چې واکسین تطبیق شي. دلته یې تاریخ هم ورته لیکو. بیا تر یو کلنۍ پورې د 14 نورو ناروغیو واکسینونه هم د همدې کارت له مخې ورکول کیږي چې د توبرکلوز واکسین هم ورکې شامل دی. شامل همین واکسین است. درنو اوریدونکو، تاسو د روغتیا او ژوند خبرونه اورئ چې د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې جوړیږي. ډاکټران وایي چې د نری رنځ یا سل ناروغان له 6 تر 18 میاشتو تداوي ته ضرورت لري. خو د دې ناروغي واکسین هم شته چې انسان تر ډیره له دې ناروغي څخه ساتي. دا واکسین د افغانستان په ډیرو دولتي او خصوصي روغتونونو کې شته چې نویو زیږیدلو ماشومانو ته یوازې یوه دوره ورکول کیږي. مګر کله چې دا واکسین قضا شي تر یوه کلنۍ پورې هم ماشومانو ته ورکول کیدای شي. خو د دې واکسین ګټې کومې دي؟ ګټه یې دا ده چې دغه واکسینونه دوی کړي دي او شکر د ماشومان مې صحتمند دي، ذهنونه یې ښه دي، ټول اول نمره او دوم نمره دي په مکتب کې، ډېر نه مریضان کېږي، تبرکلوز نه دي شکر ده، یو مرض هم انشاءالله تر اوسه پورې نه لري. او چا چې نه دي کړي په دیدګي باندې مثال زموږ نږدې خپلوان دي 2 ماشومان یې واکسین نه چې وروسته پاتې دي، مشکلات هم دغه ده. همدغه د واکسین ګټې دي چې انشاءالله اولادم دې مرض ته نه نیولی دی، نه تبرکلوز شوی او نه شدید مریض شوی، نه صحتمند دي، نه خدای اولاد. 15 زامن مې دي، 3 منماسیون دي، ټولو ته په خپل وخت د تبرکلوز واکسین ورکړي. یوه دوره لري چې څنګه پیدا شي کلینیک ته بیایو، یوه شپه پس واکسین ورکوي او دغه نه تر اوسه په مټو کې شته چې څوم واکسین ورکړي بیا دغه راوایسته د موږ په کورنۍ کې نه څوک تبرکلوز شوي، نم بیا دوام او ورته خستی نم چیرې بولی پازل خدای دې مو واکسین څخه مخنیوي شوی. سرګردان هم نه دي، پیسې هم نه دي مصرف شوی. یو شمېر کسانو چې خپلو نویو زیږېدلو ماشومانو ته له تولد نه وروسته د سل یا نری رنځ واکسین تطبیق کړي نو ماشومان یې تر ډیره له توبرکلوز ژغورل شوي وو. ډاکټران په دې اړه نور معلومات راکوي.
بی سی جی یا په نامه باندې چې دغه واکسین دی تر 50% پورې دغه کسان د دې ناروغۍ په مقابل کې د وقایه کوي. هغه کسانو چې د واکسین کړی وي مخکې واکسین شوی وي نو کله چې په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي په هغې کسانو کې دغه ناروغي په شدید شکل باندې نه تیریږي یا هغه غټې ستونزې په مختلفو سیستمونو کې منځته نه راځي. کله چې د دې په مقابل کې واکسین وشي د دې انتقال کمیږي او د خلکو مصابیت په دې ناروغۍ باندې یا اخته کېدل کمیږي. د اقتصادي نظره د څوک چې روغ وي هغه خپل کار او فعالیت په ښه شکل سرته رسولی شي، فامیل ته به ښه توجه وکړي او خپل اقتصادي ستونزې به هم تر خپل اندازې پورې په غاړه باندې واخلي. د ډاکټرانو په وینا د توبرکلوز یا نري رنځ د مخنیوي یوه مهمه او تر ټولو غوره لاره د بی سی جی واکسین دی چې د افغانستان په زیاتو دولتي او خصوصي روغتونونو کې شته. دا واکسین یوه دوره لري او نوي زیږیدلي ماشوم ته په چپ مټ کې د پچکارۍ په وسیله ورکول کیږي. د ډاکټرانو په وینا د بی سی جی واکسین د توبرکلوز یا نري رنځ په وړاندې د بدن مقاومت زیاتوي او له سل ناروغۍ تر ډیره مخنیوی کولی شي. که بیا هم کوم کس په دې ناروغۍ اخته شي نو په اسانۍ یې تداوي کیدای شي. د تازه روغتیایي څېړنو له مخې دا واکسین د توبرکلوز په شمول د نورو ناروغیو په وړاندې هم د بدن مقاومت زیاتوي. درنو اوریدونکو، د روغتیا او ژوند خبرونه زموږ همکار عارف رحیمي د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې لیکلې او جوړه کړې وه چې مقصد صدیقي درته وړاندې کړه.